د بلخ مرستیال والي په مشرۍ په مزار شریف کې د قصابانو د تنظیم او دولتي مسلخ ته د قصابانو رابللو په موخه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې چې یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو او قصابانو ګډون کړی و، د بلخ ولایت مقام مرستیال له ټولو قصابانو څخه وغوښتل چې صحي غوښې او نظافت ته دې پام وکړي او د ښار په منځ او کوڅو کې دې څاروي نه حلالوي. د بلخ ولایت مرستیال والي په هیواد کې د معیاري حلال ځایونو جوړول د اسلامي امارت یوه لویه لاسته راوړنه وښوده. زیاته یې کړه چې د مسلخ قراردادیان باید د اصولو مطابق فعالیت وکړي او قصابانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هغه په ښار کې له ټولو قصابانو څخه وغوښتل چې خپل څاروي په دولتي حلال ځای کې حلال کړي تر څو د ناروغیو مخه ونیول شي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ادارې رئیس وویل چې د هیواد په کچه د څارویو 15 معیاري حلال ځایونه جوړ شوي چې ټول ټال 10 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. هغه زیاته کړه دغه مسلخ چې په بلخ ولایت کې تیر کال جوړ شوی له ټولو قصابانو وغوښتل چې خپل څاروي په دې دولتي حلال ځای کې حلال کړي. له بلې خوا د بلخ ولایت امنیه قمندان هم په مزار شریف کې جوړ شوي دولتي مسلخ څخه خوښي وښوده. وی ویل چې دغه مسلخ کې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي او همدارنګه د حیواني ناروغۍ د مخنیوي لپاره مهم او ګټور دی چې د مسلخ قراردادیان باید قصابانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په پای کې د بلخ ولایت مرستیال والي له ټولو قصابانو څخه وغوښتل چې د پاک چاپیریال لرلو او د حیواني ناروغۍ د مخنیوي په موخه دي څاروي په دولتي حلال ځای کې ذبح کړي.